بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نمخ کې زه د لوی افغانستان د غورځنګ ګام د اړخه د لر او بر ټول افغان ولس ته د مینې نه ډک سلامونه وړاندې کوم. زما د نننۍ بیانیې موضوع ده د افغانستان پټ اسناد 140مه برخه. ګرانو وطنوالو، 83 کلن لیون پنیټا د ورجینیا په لانګله کې د سیې د کانفرنس په خونه کې ناست و. د هغه سترګې د یوې خوندي ویډیو لینک سره چپه شوې چې د امریکا چورلکې د پاکستان په خاوره کې په تیاره کې ښودلې. په هغه سهار د 2011 کال د مۍ په لومړۍ نیټه پنیټا خدای ته دعا وکړه چې هغه زړور پټ ماموریت چې هغه ترسره کړی و کار وکړي. د کانګرس پخواني غړي او د سپینې ماڼۍ د بهرنیو چارو رئیس پنیټا په حکومت کې دومره اوږد خدمت کړی و چې پوهېده چې د هغه دنده او شهرت په خطر کې دی. د تیرو 2 کلونو لپاره د سیې د رئیس په توګه هغه د نړۍ تر ټولو مطلوب ترهګر اسامه بن لادن لپاره د ناکامې پلټنې څارنه کړې وه. هغه یوازې د ولسمشر د تصویب غوښتنه کوله چې 2 درجن ځانګړي عملیاتي ځواکونه په پاکستان کې دننه واستوي. د سیې د اټکل پر اساس چې د ایبټ آباد په ښار کې د $1 ملیون ودانۍ د دیوالونو تر شا ژوند کوونکي یو جلاوطن کس په حقیقت کې اسامه بن لادن و. پنیټا فکر کاوه که عملیات ناکام شي نو پایله به کنټرول کول ناممکن وي. پنیټا د 2 چورلکو د ښکته کېدو شاهد و. د یوې ژوندۍ ویډیو له لارې چې د پټو ډرونونو لخوا لیږدول شوې وه چې د ایبټ آباد په شاوخوا کې ګرځېدل، مګر د برې نه کیمرې د ودانۍ د دیوالونو دننه نشي لیدلی. کله چې د سمندري سیلونو یوه ډله ودانۍ ته ننوتله، پنیټا یوازې غوږ نیولی و او انتظار یې کوه. د 15 دقیقو نه وروسته ټیم بیرته رادیو ته وویل چې دوی هدف وموند او هغه یې وواژه. د جاسوسۍ مشر پنیټا د اسامه د مړ کولو د لمانځلو غوښتنې سره مقاومت وکړو تر هغه چې د ځانګړو عملیاتو ځواکونه په افغانستان کې په خوندي ډول خپلې اډې ته راستانه شول او د بن لادن هویت یې تایید کړ. د بن لادن مړینې د افغانستان په جګړه کې د ریښتینې بدلون ټکی ښکارېده، ځکه چې د امریکا ټوله موخه دا وه چې بن لادن او د هغه شبکه له منځه یوسي. تر هغه چې د القاعدې مشر آزاد پاتې شي نو هیڅ ولسمشر په واقعیت سره په افغانستان کې د متحده ایالاتو د فوځي عملیاتو پای ته رسولو په اړه فکر قدر ته هم نشو کولی. اوس د 10 کلونو وروسته متحده ایالاتو په عملي توګه د سپتمبر د 11 غچ اخیستی و او یو فرصت په لاس کې ښکارېده. 2 میاشتې وروسته پنیټا کابل ته سفر وکړو چې ولسمشر اوباما هغه په هغه وخت کې د دفاع وزیر ټاکلی و او دا د هغه لومړی بهرنی سفر و چې له سرتیرو سره وګوري. هغه د هغوی سره د شریکولو لپاره ښه خبرونه درلودل. اوباما پریکړه کړې وه چې د امریکایي سرتیرو بیرته راوستل پیل کړي. د 1 لاک لوړ شمېر څخه د سرتیرو شمېر به د کال تر پایه پورې 90,000 ته راټیټ شي او د 2012 کال تر ګرمۍ پورې به 60,000 ته راټیټ شي. په افغانستان کې په ظاهره د متحده ایالاتو د جګړې ستراتیژي داسې ښکارېده چې ممکن پای ته رسېدلې ده. نو پنیټا هم د آرام احساس کوه. پنیټا د هغو خبریالانو سره په یو جدي بحث کې چې ورسره افغانستان ته سفر کاوه د بن لادن مړینه د ترهګرۍ پر وړاندې د جګړې د پای ته رسېدو پیل وباله. د سیې د بې پیلوته الوتکو د بې رحمه بریدونو له امله پنیټا اټکل وکړو چې د القاعدې په پاکستان، سومالیا، شمالي افریقا او عربي هېوادونو کې یوازې له 10 څخه تر 20 پورې مهم مشران ژوندي دي. په افغانستان کې هیڅوک پاتې نه و، چېرته چې د متحده ایالاتو فوجي چارواکو اټکل کاوه چې القاعده یوازې له 50 څخه تر 100 پورې د ټیټې کچې جنګیالي راجلبوي. پنیټا وویل چې موږ د ستراتیژیک پلوه د القاعدې ماتولو ته نږدې یو. زه فکر کوم اوس هغه شیبه ده چې موږ کولی شو په رښتیا سره د دې هیواد لپاره د ګواښ په توګه القاعده فلج کړو. که څه هم د اسامه بن لادن د چاپې بریالیتوب اوباما ته یو لوی سیاسي بدلون ورکړو،
خو دې د خلکو تمې هم لوړې کړې او فشار هم زیات کړو ترڅو اوباما وښایي چې په افغانستان کې د هغه پالیسي کار کوي. هر کله چې اوباما په اولنی ځل د رئیس جمهور لپاره په ټولټاکنو کې خپل کمپاین چلولو نو هغه ژمنه کړې وه چې په افغانستان کې به د جګړې شکل بدل کړي، خو هغه به په راتلونکي کال کې د بیا رئیس جمهور کېدو لپاره د رای ورکوونکو له قضاوت سره خامخا مخ کېږي. اوباما وویل چې موږ په دې پوهېدو سره تسلیت ترلاسه کوو چې د جګړې څپه کمیږي. هغه د 2011 کال په جون کې اعلان وکړو چې د هغه د وتلو مهالویش سره سم 30,000 ترتیری به د 2012 کال د اګست تر میاشتې پورې د ټاکنو له ورځې څخه 3 میاشتې مخکې کور ته راشي. د هغه د لوړپوړو فوځي قومندانانو شهرت هم په خطر کې و. دوی 2 کاله د مخه خپل د بغاوت ضد ستراتیژي ولسمشر او امریکایي خلکو ته پلورلې وه چې دوی تل په ډاډ سره د بریالیتوب وړاندونې ته دوام ورکړی و. د امریکا د ګډو ځواکونو د لوی درستیزانو رئیس اډمرل مایک مولن د 2011 کال په جون کې د ټلویزیوني خبرو اترو کوربه چارلی روس ته وویل موږ ډېر پرمختګ کړی دی. د ستراتیژۍ له نظره دا په رښتیا سره داسې ښکاري چې کار یې کړی لکه څنګه چې موږ یې تمه درلوده. خو د خوشحالۍ او ډاډ ورکوونکې وینا حقیقت پټ کړو ځکه چې په افغانستان کې د پراخو پانګونو سره سره د اوباما د جګړې ستراتیژي په بشپړ توګه ناکامه وه. متحده ایالاتو او د هغوی متحدینو ځینې بنسټیزې ستونزې نشوې حل کولی. افغان امنیتي ځواکونو لږې نښې ښودلې چې دوی کولی شي کله هم خپل هیواد خوندي کړي. د طالبانو مشران په پاکستان کې په خپلو پټنځایونو کې په آرامه خوب ویده وو. د خپل وخت انتظار یې کوو تر هغه چې بهرني ځواکونه د وتلو پریکړه وکړي. په داسې حال کې چې فساد په افغان حکومت باندې خپل ګرفت جوړ کړی و چې هغې عام خلک د حکومت د چارواکو پر ضد ډېر زیات په غوسه کړی و. امریکایي چارواکو غوښتل چې له افغانستان څخه ووځي، خو ویره یې درلوده چې افغان دولت به سقوط وکړي. اسامه بن لادن د سپتمبر د 11 د پلان جوړولو پر مهال د همدې سناریو هیله درلوده ترڅو زبرځواک امریکا په یوې نه ګټل کېدونکې چریکي جګړې کې ښکیل کړي چې د هغې ملي خزانه به کمزورې کړي او د هغې نړیوال نفوذ به هم کم کړي. د سمندري ځواک افسر جیری ایګرز چې د بوش او اوباما لپاره د ملي امنیت شورا د مشر په توګه دنده ترسره کړې وه په مرکه کې وویل چې د اسامه بن لادن له وژلو وروسته ما ویل چې اسامه شاید په خپلو اوبو ډک قبر کې خاندي چې په دې فکر کوي چې موږ په افغانستان کې څومره مصرف کړی دی. د ستونزو د کاغذ پر مخ د لیکلو لپاره امریکایي چارواکو په مکرر ډول له مخې څخه بد خبرونه کم کړل تر دې چې ځینې وختونه بې معنی ټکو ته واړول. خو په سپتمبر کال 2011 کې کله چې هغه د سنا کمیټې ته د شهادت ورکولو لپاره کیپټل هیل ته لاړو نو د تیاره خبرونو وریځ د پنیټا په تعقیب کې وه. په دغه وخت کې یو وژونکي د سولې د هڅو مسؤل یو پخوانی افغان ولسمشر وواژه. طالبانو په کابل کې چې ګمان کېږي د هېواد تر ټولو خوندي برخه وه په لوړپوړو اهدافو باندې د ځانمرګو بمي چاودنو او همغږي بریدونو یوه لړۍ ترسره کړې وه په شمول د متحده ایالاتو سفارت او د ناټو مرکزي دفتر. خو حتی په څرګنده ژبه خبرې کوونکي پنیټا باید د بریالیتوب وهم وساتي. هغه د قانون جوړونکو لپاره یو ډېر روښانه انځور جوړ کړو. د نه منلو وړ پرمختګ یادونه وکړه او ویې ویل چې جګړه په سمه لاره روانه ده. هغه وژنې او ځانمرګي بریدونه د یاغیانو د کمزورۍ نښه وبلله او استدلال یې وکړو چې طالبانو یوازې د دې لپاره داسې تکتیکونو ته مخه کړې ده چې دوی د متحده ایالاتو ځواکونو ته سیمه له لاسه ورکوي. خو د پنیټا دا ټولې دعوې په بشپړ توګه دروغ وي. کله چې پنیټا د 2012 کال په مارچ کې افغانستان ته د سفر لپاره راستون شو نو د عامه اړیکو د نورینونو یوې بلې لړۍ هغه تعقیب کړو. د دفاع د وزیر سی 19 الوتکه د هلمند هوایي ځواک ولایت د ناټو په اډه کې له ښکته کېدو څو شېبې وروسته یو افغان بریدګر یو غلا شوې لارۍ کې هڅه وکړه چې د پنیټا
د هرکلي په ډله کې د امریکا د سمندري ځواکونو یو جنرال او نور کسان له منځه یوسي. بریدګر لاره وجنګوله چې بیا وروسته د ټپونو له امله مړ شو، خو په نیټه لا تر اوسه له خپلې الوتکې څخه نه ښکته شوی او بل چاته زیان نه ورسېدلی، مګر دا یوه لویه کټاسټروفي کېدی شوه. لکه څنګه چې دوی څو کاله وړاندې کله چې یو ځانمرګي برید د افغانستان په یو بله اډه کابل کې د ولسمشر مرستیال ډک چیني په نښه کړی و. د امریکا فوځي چارواکو هڅه وکړه چې دا پیښه پټه کړي. د 10 ساعتونو لپاره دوی د برید خبرونه د هغو خبریالانو څخه هم پټ کړل چې د پنیټا سره په ورته الوتکه کې سفر کاوه. یوازې د برتانوي خبري رسنو لخوا د کیسې له خپرېدو وروسته لنډ معلومات خپاره کړل. په لومړي سر کې پنیټا او نورو چارواکو وړاندیز وکړو چې د برید وخت یو تصادفي و او وی ویل چې دوی هیڅ دلیل نه لري چې باور وکړي چې دا برید د هغه په نښه کېدو لپاره شوی و. مګر دوی وروسته ومنله چې که برید 15 دقیقې وروسته شوی نو د هغه بریدګر لاره کولی شو چې کله پنیټا له الوتکې څخه راوتلو ټکر وکړي. د خپل سفر په جریان کې پنیټا د جګړې د یو له بدترین ظلمونو څخه هم مخ شو. د هغه له رسېدو څو ورځې مخکې یوازینی امریکایي سرتیري سټاف سارجن رابرټ بیلز د شپې په نیمایي کې د کندهار ولایت په 2 افغان کلو کې ننوت او په ناڅرګند ډول 14 ویده کلیوال ووژل چې ډېری ښځې او ماشومان وو، چې د عام ولس د امریکایي سرتیرو پر ضد سخت په غوسه کړل او طالبانو هم د دې سخته غندنه وکړه. سره له دې ټولو پنیټا خپل سفر ډېر هڅونکی وباله او ویل چې متحده ایالات د خپل ماموریت ترلاسه کولو ته ډېر زیات نږدې دي. هغه په کابل کې خبریالانو ته وویل کمپین لکه څنګه چې ما مخکې اشاره کړې زه فکر کوم چې د پام وړ پرمختګ کړی دی. زه په بشپړ ډول په دې باور یم چې موږ په سمه لار روان یو. خو دا د خبریالانو په سترګو کې هسې شګې اچول وو. د پیغام د پیاوړتیا لپاره د اوباما ادارې چارواکو په هر هغه څه سترګې پټولې چې په حقیقت کې په ځمکه څه پېښېدل. د بش ادارې به هم داسې کار کوو، مګر د اوباما په سپینه ماڼۍ، پینټاګان او بهرنیو چارو وزارت کې چارواکو دا نوې کچې ته ورساوه. هغوی به ګمراه کوونکي، جعلي یا په بشپړ ډول غلط معلومات خپرول. د بهرنیو چارو وزیرې هیلري کلینټن د 2011 کال په جون کې د سنا یوې کمیټې ته وویل چې موږ د طالبانو زور په بشپړ توګه مات کړی دی. د شواهدو په توګه هغې د یو لړ معیارونو یادونه وکړه چې افغان ښوونځو 2.1 میلیون زده کوونکي شامل کړي دي، چې د طالبانو له نسکرېدو راهیسې 2 چنده زیاتوالی دی. د ماشومانو مړینه 2% کمه شوې ده. د اپیمو تولید کم شوی دی. سلګونه زره بزګران د نویو تخمونو او نورو تخنیکونو سره روزل شوي او سمبال شوي دي. او افغان میرمنو د 1 لاک څخه ډېر کوچني پورونه ترلاسه کړي دي. هیلري کلینټن وویل اوس دا شمېرې او نور چې زه یې نقل کولی شم موږ ته دا وایي چې ژوند د ډېرې افغانانو لپاره ښه دی. خو کلونه وروسته د متحده ایالاتو د حکومت پلټنه کوونکي دې پایلې ته ورسېدل چې دا ټول دروغ و او د اوباما ادارې د ماشومانو د مړینې، د ژوند تمه او ښوونځو ته د نوم لیکنې په اړه خپلې ډېرې شمېرنې د غلطو یا ناتایید شوو معلوماتو پر بنسټ جوړې کړې وې. جان سوپکو د افغانستان د بیا رغونې لپاره ځانګړي عمومي انسپکټر د 2020 کال په جنوري کې کانګرس ته وویل چې امریکایي چارواکي په دې ډېر ښه پوهېدل چې دا ټول معلومات دروغ دي، خو بیا هم د شمیرو په اړه فخر کاوه او دا د دروغ شمیرې به د افغان حکومت چارواکو دوی لا ورکولې، ځکه چې د دې پروژو لپاره به کومې پیسې د افغانستان حکومت ته ورکړل کېدلې نو هغه د حکومت لوړپوړو چارواکو غلا کولې. جان سوپکو وویل چې دروغ چرته هم نه پټېږي. نو دې دروغو د جګړې په اړه د حکومت اصلي انځور خپور کړی و چې د افغانستان دا حکومت په دروغو ولاړ دی. د متحده ایالاتو فوځي چارواکو او سلاکارانو په مرکو کې وویل چې دوی په قصدي ډول د خلکو د ګمراه کولو لپاره څرګند او دوامداره هڅې بیانولې. دوی وویل چې دا په کابل کې د فوځي مرکزي دفترونو، پینټاګان او د سپینې ماڼۍ معمول و چې دا
د دروغ شمیرنې خلکو ته وړاندې کړي تر څو دا وښایي چې متحده ایالات جګړه ګټي، په داسې حال کې چې دا قضیه نه وه او جګړه دوی بایلله. یو سلاکار په مرکه کې وویل چې د معلوماتو هر یو بد ټکی به په ښه ټکي قصدن بدلول کېدل چې د غوره ممکن ښه انځور په توګه خلکو ته وړاندې کړي. د مثال په توګه سروېګانې په بشپړ ډول د باور وړ نه وي، مګر په زور به خلکو ته ښودل کېدې چې هر هغه څه چې دوی کوي په سمه لار باندې روان دي. د دې نه وروسته چې څه وشل نو زه به هغه په خپله راتلونکي ویډیو کې ستاسو په خدمت کې وړاندې کوم انشاءالله. ګرانو وطنوالو، اوس مو په لویه لاس سپارم. تل دې وي پښتو، تل دې وي پښتونولي، او تل دې وي د اباسین او د مارګرې د غرونو نه تر د امبو دریا پورې زمونږ د پلار نیکه ګران خوږ ګلالي او ګل ګلزار وطن لوی افغانستان. د ازادۍ په هیله، مشال خان ټکر.